السلام علیکم، تاسو ټول ته په پېښور کلي کې هرکلی وي. نن زه تاسو ته یو مختصر او د عبرت نه ډکه کیسه کوم. وایي چې یو ورکوټی منګه کړی و چې د خپل سوري نه یې لا وایي دنیا نه وه لیدلې. نو سوري نه راووتو او په چکر ووتو، مګر ډېر په زړه ماتي سره واپس کور ته رالو او خپله مور ته یې کیسه شروع کړه. غوښتل مې چې د دې دنیا چکر ووهم، مګر په دې اول سایډ باندې چې ورغلم نو دوه نااشنا مخلوق چرګه او پیشو مې ولیدله. یو پیشو وه چې ډېره ښایسته څېره یې لرله، مګر هغه بل چې کوم و چرګ هغه ډېر خوفناکه و. دغه خوفناکه مخلوق سر ته مې چې وکتل د سر د پاسه او د غاړې لاندې د خامې غوښې ټوټې را ځوړندې وې. په خپو یې ځمکه ښکوله او لاسونه یې په خپلو څنګونو په زوره زوره وهل. زه چې یې ولیدم نو دا خپله تېره خوله یې راپسې خلاصه کړه. ما ویل چې خوري مې. بیا یې یو تېزه چغه ووهله چې زړه یې رانه اوښ کړو. منګکورې کیسې ته ادامه ورکړه او ویې ویل که چېرته هغه خوفناکه مخلوق نه وی نو ما به له هغه بل ښایسته مخلوق سره انډیوالي جوړه کړې وه. هغه ډېر ښایسته او نرم بدن یې و. مخ ته مې چې کتل نو ډېر بېازاره مخلوق و. ډېر دروند ناست و، سترګې یې هم ډېرې ښایسته وې او د لرې نه ځلېدې. زه یې چې ولیدم نو خپله ښایسته لکۍ یې وخوځوله او موسکی شو. زه یقین لرم که هغه بل یېروونکي مخلوق چغه نه وه وهلې او خپل د ژوند د یرې د وجې ضد نه وی راتښتېدلی نو ما به هغه بل ښایسته مخلوق سره کیسې کړې وې. دا هغه زړه و چې راسره وغږېدو. مور یې ورته وویلې بچیه هغه مخلوق چې ته ترې یېرېدې هغه چرګ دی. هغه تا ته په اسانۍ سره څه نه وایي او هغه ښایسته او پوست موست مخلوق پیشو ده. هغه د دې ښایسته څېرې نه شاته له موږ سره زړه دښمني لري. شکر وباسه بچیه چې ژوندی دې خلاص شوې. بچیه چې ژوندی یې چې په ظاهري خبرو نه تېروځې. نوټ: هېڅکله هم د چا په ظاهري خبرو مه تېروځئ. که پخپله یې نه پېژنئ نو خپلو مشرانو او پوهه خلکو نه پوښتنه وکړئ. امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.